دا ګاشه نو جناب ډېر خراب سچویشن کې ګیر یو ورستانه راوختو یو لاس کې جناب موبایل دی یو لاس مو په هغه کې دی یو وخت مو په یو دی بل ځای الله د خیر کې او بس د لوکیشن څه کوم دی کراس کېدو والا دی او هغه ځوان څه کوم دی کنه حالات یې سنګین دي الله د خیر آخر کار چې دی غره ته ورسېدو دا ځوانان څه کوم دي چې د غره ته راخوشي دي نو جناب یې اخري کې پرېږدولو نو جناب دا دی چې دی ښه نو ټنډه ټنډه هوا نه هم رسي کله غره ته راسو که نه د اوبو اوبو لغونې څکو او غره اوبو کې یو بل کمال دی سوره خوراک وکړي چې دا وس کې نو ډایرک سکون دی هر ساعت ځان کې نه جناب دا بل لوکیشن دی د مخه مغار سکون دی دا ترې باندې والا دی او دا سکون دی خټکو باندې والا دی نو جناب دې کنار شنا دی نو جناب آخ طرف یې کله سکون کتلی شي دا مرحان کلی ځوانان سکون دی پیره سیړی کراس کا دا ځوانان یې سیره موخیگو پاس غره ده سلامونه نیکیل احترامات ملګرو بدرېمانې مو ویدن سټور وی خشاش بشاش جناب بیکګراوند کې تاسو هم کتلی شئ چې ځوانان هم دي سره او په تیره دا جناب دی خسري چینه نو جناب خسري چینه دی او روان یو چیو دی ته او دا ځوان هم دی سره دی چې لږونه مېلمستیا وکړو د بوتلې هم راخسي ځکه پاتې نه پرېږده کڅوړې کې تشې میشې دي ښه جناب دا ځوان یې دي یوه چینه دی دا چینه دي چینې د سره مخه دي خسري چینه خسري بانډا خو یې واشته کسې دا دی خسري چینه ټنډه اوبه دي دا وګوره کور والا سپیشل سمبوسي زر په ولاړ کړه دا ورته وګوره خپله پوهېږي څه خدای ښایسته ونې بختوره ونې کماله ونې بېبي ورکړي دا ګورې سپیشل سمبوسي دي دا ځوان وګورئ شبه پاته به دې په میدان لګي دی جناب ټولې چینې دي ها وی جناب چېرته روان یو نو جناب روان یو چېرته ته او مزاج چې کومه دی 1 غنټه دی او الله د خیر کړي څه ورسو او په ټایم او دا ځوانان چې کوم دي دا راسره دي دومره لرې کې پنچر نه کړي که نه نور به تېروي ښه جناب دا ځوان راسره خوښی دی خو په دره کې نه پوهېږو څه ورته یې څه هغه دي څه نه دی دی چې یاره زه خپل کلي کې نه ګرځم څنګه خپل کلي کې نه ګرځې نو داسې ځوانانو باندې آفرین شه چې خپل کلي کې او نامې نه ویسي نو راشه که تاودېږي نو جناب څه خپل کلي کې ژوند تېروو کم از کم دا پته خو وي که نه داسې دا به هم غر د تشي دی دا غر د تشي دی دا او خیر کلي کې یو خوان خبره شته چې څوک راشي اول دا تپوس کوي که نه چې یاره دا کاس څوک دی دا راباندې وپېژنه ده او شعر کې بیا دا کیسې نشته بس میلمه در سره راغلی چې دا څوک دی دا راسره میلمه دی بس خدمت یې ښه وکړو بس دا یو ټکی کوي خو کلي کې خدمت وي او ورسره پیژندګلي وي ولې هغه دې دپاره کوي چې سبا یې لرې کې وګوري چې بیا رانه ګیله ونه کړي نو جناب ټوله سندري دي ته ګورې اوس نورې لوکیشنې راووتې او دې کې بانډو نامې چې کوم دي هغه ډېرې خوندور دي بانډو نامې دا ځوان وي که نه زه ځکه نشبه نه وی که نه خو پښتو نامې هسې عجیبه وي خو ډېر خواږلات ورکوي نو جناب الله د خیر کړي روان یو چیر دی ته نو چیر دی سفر سکون دی که نه او ځان ته دې خپله څه نه وښوله ونې مشکلات ورکې شته خو موږ خو نه یې لاړ خو دا ځوان دي سیاره کل والا حال کو ته نشته خو بهرحال سندري دی نو لرې کې کومې لوکیشن رسي که نه او تاسو ته هم ښایو نو جناب باقي مونږ سره نو جناب ځوانان چې کوم دي راخوشي دي نو ډېر غاړ شال دي چې ګرځي ورکې که نه نو سړی ورکې ورک شي او دې ته یو بل ښایسته خوندور شان لوکیشن دی او ټول شاړ دي او غرونو پسې غرونه دي جناب سیدو باندې وړې که نه د غرونه کرس کوي نو هسې خوان شان مزه کوي او کله چې کوم دی ډېر لرې پاتې شو او ځوان چې کوم دی که نه ډېر فوم کې خوښه دی سره بریک نه نیسي موت یو خیر دی همداسې موږ لپاره کله بریک نیسي خو بریک نه نیسي خوښه دی ښه جناب آخر کار ضرور سفر ګراوند ته راورسېدو داسې یوه کالي خاص چې کوم دي که نه داسې کې میچ کوي نو تاسو وایئ چې دا ګراوند ولیکلي ګراوند چې کوم دی که نه دې نه بعد وبدېږي نو ټایم چې کوم ده که نه او مازدیګری په راتلو دی او ډېر ښایسته خوندور شي کې نو جناب ډېر ښایسته خوندور شي کې ګراوند یې هم جوړ کړی
او دی جناب پیش دی او مخامخ سره ډېر ښایسته سیندري هم دی او صدیق کې ګرځې که نه نو هسې خوند شان مزه کوي او بیا په تیره تیره سره کلي والا ګاډمین هم وي نو بیا ایک ټکټ مې دو مزې نو ته څه څومره لار پاتې دی نو جناب د ګاډمین مې ولیدي که نه څه کم از کم نیمه ګنټه اوس نه لار پاتې نو مخامخ سیندري چې کوم دی هغه ډېره خوندوره دی نو جناب بکیره د خیر جناب دا بل لوکیشن دی د مخامخ غار چې کوم دی دا ترۍ باندې والا دی او دا چې کوم دی خټکو باندې والا دی نو جناب دې کنار شنه دی نو جناب هغه طرف یې کله چې کوم کتلی شي دا مرحان کلی دی او په تیره تیره مو روان یو د ځوانانو سره چیو دی ته د مخامخ غار دی چې دې سړ ته چیو دی دا ځوان او ځوان چې کوم دی خوښه دی الله د خیر کړي نو جناب چیو د چې کومه دی په نزګېرېدو دی نو او موسم چې کوم دی هنګو کې هم برابر شو نو جناب ځوانان چې کوم دی خوښ دي ډېر مخکې لاړو او داسې ناسې لارې ګودرې نه غلا دي شي الله د خیر کړي او ځوانان مخکې خوښ دي چې ځان ورپسې زر زر ورسو ښه جناب دا بل لوکیشن دی نو جناب ډېر خوند شان مزه کوي روان یو چیو دی ته تاسې وایئ چې دا چیو دا کومه بلا څه راراسي نه نو جناب لارې کې ډېر ښایسته خوندور شان سیندرینې هم راسي او په تیره تیره د بیکګراونډ کې تاسو هم کتلی شئ نو ډېر ښایسته خوندور شان سیندرینې دي او ټول غرونه دي اوس بل ښار دی دا به هم کراس کوو او دې ځینې دوه غرونه هلته چې کوم دي ترۍ بانډه دی بینار شینه دی هغه طرفي سره بیا د مرخان کلي مختلف بانډونه مې دي نو جناب الله د خیر کړي نامې واورو خو زړه کې دا خواهش پیدا کېږي چې یاره دا بانډه مو وکتې دا مو وکتې دا مو نو جناب که زندګي وفا وکړه نو دا باندې به ضرور کسو د ځوان سره میټینګ کوو که نه څه دا ځوان یې سیاره دا باندې چې کومې نامې دا خو ما کتلي مې جناب ته خو کتلي خو موږ ته به چوکای نو خواږه مږه به سره کوو خواري مري چې دا باندې مې ته وښایي نو فی الحال روان یې شوی دی ته او ځوانان چې کوم دي ډېر فارم کې دي او دا ځوان چې کوم دی ډېر سړی دی سا وایي موږ خو داسې ګپ شپ کیسه وایي خو هغه ډېره سنګي ملو اوس کې جناب سیندري رووته ها نو جناب ټولې سیندرینې دي او چې کوم طرف یې ګورئ که نه سیندري او په قدرتي توګه سیندرینې دي نو ډېر خوند شان مزه کوي نو چیرته چې کومه دی که نه په نزګېرېدو دی او په تیره تیره د ځوانان هم دي راسره نو الله د خیر کړي خو دې نه بعد به وړو چیو دی غره ته نو جناب بکي مونږ سره اوسئ نو جناب آخر کار چیو دی تر ورسیو دا چې کوم دی چیو د بزیز نه سټارټ کېږي د بیکګراونډ کې تاسو هم کتلی شئ د مخامخ غار دی دې کې چې دوه کاڼي دي هغه چاشي په چیو دی مشهور دي نو ځوانان چې کوم دي رانه مخکې لاړو مو ورپسې یو نو او د ځوان یې چې مخامخ ګورګوره چې کومه دی که نه د چیو دی نه ګورګورې ته لار وتې دي نو جناب چیو دی د ول اخر کار چیو ته راورسېده نو بس لغه نیسټې مې کوو دې ځای نو بکي لوکیشن چې کوم دی هغه تاسو هم ښایي نو جناب بکي مونږ سره اوسئ نو جناب دې ته یې سیندري د چیو دی سیندري نو جناب چې کوم خوا ګورې سیندري دی ته به یې چې دی خوا وګوره که دې طرف یې وګوره که دې طرف یې وګوره که دې طرف یې وګوره نو ځوانان چې کوم دي هغه هم خوښي دي نو ډېر ښایسته خوندوره شان سیندري دی او ډېر خوند شان مزه کوي د ځوانان چې کوم دي خیر کار راورسېدو د مخامخ غار چې کوم دی دا د چیو دی غار دی نو اوس به څو چیو دی غره ته به هم خېږو او دا ځوان چې کوم دی که نه رنګونه میږو ته رسي دا ټینټ کې نو بیا به ځو چیو دی ته نو جناب بکي مونږ سره اوس ښه جناب دا چیو دی غرونه دي او ټولې چینې دي کوم طرف ته ګورئ چینه دي دا ځوان یې که نه چې داسې نالګې اوبه څکو دا چینه یې چې دا غره والا ټولې اوبه دي او داسې کین چینه دی مخکې او سیندري ډېره ښایسته خوندوره شان سیندري او دا غرونه چې کوم دي نو جناب دې ته چې ګورې هسې خوند شان مزه کوي او دا یې چیو دی غار دی او د مخامخ سایډ کې ورسره غرونه دي او ټوله سیندري دی او څه موسم بهار کې هم راغلي اوس موسم چې کوم دی ټوله سیندري دی او دا ځوان چې کوم دی چې یاره داسې نه اوبه خامخا لازمي څکل پکار دي نو دا ځوان یې که نه چې داسې اوبه وڅکي له چې کوم ځای نه راغلی ستړي مړي دي ورکه شي همداسې دا که نه ده یو پرسل مو باندې وڅکه که نه څه پاتې ولګي او دا شاړ دي او شاړو کې چې داسې پرسل کې ته اوبه میلاو شي نو واجب تو جناب د غره کې اوبه څکي اکثر ترخي وي خو دا
معمولي ونې ذایقه چې کوم دی د بوټو والا چینج کېږي خو هغه کې نو خپل قدرتي ویټامین یو شی بل شي نو کله غره ته راسو که نه د اوبو له ونې څکو او غره اوبو کې یو بل کمال دی سوره خوراک وکړي چې دا وس کې نو ډایرکټ څه کوم دي هر څه ځان کې نه ځکه راسو غره ته لازمي خوراک ځان سره راوړو او بیکګراوند کې تاسو هم کتلی شئ ځوانان چې کوم دي تیاري وکړه اوبه مو به یې وڅښلې اوس به ځو چیو دې غره ته به کېږو او دا ځوان یې چېره دې کې یو داسې سورنګ غوندې دی هېڅ هغه ته عام کس نه شي ختلی خو بیا هم تجربه څه نه څه د کلي والا خلکو وي دو ختلی شي دا ځوانان یې خوښي کړي دي نو الله د خیر کړي پاته بې لګي که نه څه اوس دا سورنګ څه صورتي حال راوځي څه موږ به ورته سورنګ ته وښیو که نه خو دا ځوان یې زه ورته خطا شم خو تاسو رسي تاسو هم کوشش وکړئ نو بهرحال ځوانان خوښ وي ډېر مخکې لاړو موږ ورپسې هم ښیږو څه زر ورپسې ورسو داسې نه څه لارو ګودرو کې مو چېرته میز کړي نو بیا لارې لټونه غره کې یو خپله پوهې ځوانان چې کوم دي پیله سیړۍ کراس کا دا ځوانان یې څېره مو ښیږو پاسه غره ته نو نور اندازه ولګوئ که دا ځوانان چې کوم دي څه نه څه تکړه خو دي څه زه تر پسې یم پوه شي د تاسو والا سټیپونه وګورئ چې تاسو د پاک کوم ځای کې کېږدو او ځوانان چې کوم دي خوښ دي ځوان یې که نه هېڅ هار نه معلومېږي څه شبه د کونج ته دننه ورسېږي پته لګي جناب ډېر خطرناکه دی هسې ورته ومېږي تاسو خېږي زه در پسې یم خو پته دې لګي زه پته وي په میدان لګي چې مو ورپسې خطی شو که نه که هسې مو ته دړکې ویشتې هسې یاره څه زه هم در پسې خېږم خو دې کې جناب د سیندري ډېره خوندوره دی څه سیندري ګورئ نو واه جي واه آخر کار چې دې غره ته ورسېدو دا ځوانان چې کوم دي چې یو دې غره ته راخوشي دي نو جناب یې اخري کې پرېږدولو نو جناب دا دی چې یو دې ښه نو ټنډه هوا نه هم رسي نو الله د خیر کړي او مخ ته سیندري چې کوم دی هم ډېر ښایسته خوندور سیندري او موږ ورپسې یو کوشش به کوو څه مقابله د بل ځوان چې کوم دی ډېر ټیټ وختو او موږ ورپسې یو څه ایزه پاته بې په مې دا لګي چې چوکي او دا ځوان چې کوم دی که نه دا ځوان چې کوم دی اخر کار ورسېدو پوه شي او دا ځوانانو مقابلې کوي ورسره او موږ سره مقابلې کوي چې الله د خیر وکړي چې موږ وښیو که نه نو جناب هوا نه ډېره ټنډه راوځي ته به نه چا قدرتي ایسي لګولی که څه حساب ځوانان چې کوم وته کړه وو ها دوه درې سټیپه یې کراس او موږ ورپسې روان یو او دا ځوان دی اخر کار ورسېدو دا ځوان دی او موږ ګیر کړی یو که نه چې موږ وښیو که نه او دا ځوان ډېر فارم کې دی بل ځوان وګوره هسې خوښ دی ته به یې نیا کلی وي او سورنګې دي او جناب مونږ ته کال کړی چې څه نه څه وښیو نو جناب الله د خیر کړي او هغه یو منه څه نه شو قطع کېږم د جناب یو ځوان چې کوم دی وخت د موله بل ځوان چې کوم دی چټو خان ګیر دی یو تیزه پاتې دی نه که هغوی سره خوښه شي که نه نو خانه دی خراب نو جناب ډېر خراب سچویشن کې ګیر یو رستانه راوختو یو لاس کې جناب موبایل دی یو لاس مو په هغه کې دی یو وخت مو په یوه دی بل ځای الله د خیر کړي او بس د لوکیشن څه کوم دی کراس کېدو والا دی او هغه ځوان څه کوم دی که نه الله دې سنګین دی الله د خیر کړي څوک یې برابر دی اوس داسې نه څه راخطا شي ټکټ نه دوده شي الله د خیر کړي ښه جناب خیر کار چې دا مو کراس کا په سورنګ راووتو مایلې چې دا ځوانان چې کوم دي دا خو به که سورنګ کراس نه کړي او خیر بهرحال دا کوم ګایډمین موله چې کوم وکړه نه دیره سره لږه وفاداري اختیار کړه د ځوانانو یې راته راوباسو سورنګ خو په تاسو هم کتلي د کلو والا خلکو څنګه سورنګ دی او د نوي کسان بي زیره د څنګه سورنګ نو جناب خپله راشي د سورنګ صورتحال وکړي نو که چوک ووتو که نه د کلي والا ځوان یې زما طرف نه ورته سپیشل انعام دی او سپیشل انعام کې به څه صرف ګډمني خو هغه فری پیسې میسې به نه یو ټول کلي کې فکر ده او ځوان سنن چې کوم دی اوس خوښ دي پاسه نو پاسه سیندري دی هغه به تاسو هم کیچر کو روان یو پاسه ځوانان چې کوم دی لاړو دا ګورې کیمرا سیندري کې ښکاري نه نو موږ ورپسې هم ښیو نو جناب مخکې لوکیشن یا به تاسو هم ښایو
باقي مونږ سره اوس ښه جناب اخر کار راورسېدو ټاپ ته ځوانان څه کوم دي که نه دومره سرنګ نه و خراب کړي لکه څومره ده پاسه چړۍ وه د کاڼي ماڼي کې د خپې میړه یې که نه هغو خیال صرف سمت سره څه لاندې پرېږده نو دي خوان شان مزه یې ځوانان څه کوم دي اخر کار راورسېدو ټاپ کې کېناستو دا ځوان خو یقین نه وخته دا ځوانان به ته داسې وکسي راوبخي خو بهرحال اخر کار راورسېدو نو جناب د باقي سیندري وګورو د حال مال یو شی بس یو ډېر ښایسته خوندور شان سیندري هم دی او په تیره د ځوانان هم ورسره او دا ځوان ګیټمن هم ورسره نو ډېر ښایسته خوندور شان سیندري دی نو ټولو ته دا ریکویسټ دی چې یو ځل ضرور داسې وزټ وکړي او خاص کار ټول ناخوان شان چې کوم دی که نه سیندرانې او په دویم نمبر د سورنګ کې سره خېږي په ډار راخېږي پاسه چې ده نو دی ایک ټکټ میدو مزي نو ډېر خوان شان مزه وي او په تیره او په ټاپ کې راخېږي او بیا د سیندري او داسې په خپلو سترګو ګوري که نه نو دی بل شی خوان شان مزه وي او دا ګاډمین دی دا ډېر رنګونه راسي ښکلي نه کله څوک رنګ کوي کله بل رنګ کوي نو دا ځوان یې زما ملګري هم روان دي لږ سټیمې به کوو نو داسې کې به سټیمې هم کوو نو باقي لوکیشن یا به تاسو سره هم شیر کوو نو جناب باقي مونږ سره اوس ښه ملکه ټولو کې خوندور ځي کوم خوان او که کوم ځای باندې کراس کېدو او دا ځای او بل کوم ځای سورنګ دا ځوان یې که نه سورنګ مزه وکړه او دا ځوان یې دې ځای مزه وکړه او دا خو هسې خپله پوهې زوړ ګوره دی څه کوم ځای داسې خیر مېلمستۍ کړې ده سمبوسي څه کوم دي که نه دی را پیدا کړي دي او پرسنې مرسنې راوړي دي د بوجۍ موجۍ څه کوم دی که نه دی ښه کړی چتني او دا ځوان یې څه مېلمستۍ ښه ټایټ وکړه که نه چې نه زه بیا سبا ګیلهمن وي او دی یې څه مېلمستۍ په یوه شهر کوم څه دواب راته کوي سپېشل نو جناب باقي پوه شي چې دا څه شي دعا غواړي ځوانان څه شي دعا غواړي هغه باقي ورباندې خپله سوچ وکړي ښه جناب سټیم یې مو وکړه لږه ډېره خوراکه مو هم وکړه بیکګراونډ کې تاسو هم کتلی شئ نو جناب دا چې ده ګیر چاپېره تاسو کتلی شئ چې ډېر ښایسته خوندور شان موسم هم دی مازدیګری دی نور په پرېوتو دی او ډېر خوند شان مزه کوي او په تیره ښایسته خوندور شان ډټنډه هوا هم چلیږي او ګیر چاپېره ټوله څه کوم دی سیندري دی او شینکۍ دی نو جناب دا چې ده یو ځل ضرور وزټ کړي نو زه بدرې ما تاسې عزت غواړم تر بل ویډیو پورې د لوی الله په امان